اے قدردان پښتنو، اے پماګران پښتنو، دا لوی اختر مو مبارک شه. دا منم چې په تاسو باندې ګران یم. زه راوستی دلته نن دوبۍ ته ستاسو مینې شاهد خان یم. او دا خلک نه چې د زموږ نه پښتانه ته دومره قدردان دي چې اول د سړي راشي نو بیا د سړي جوړېږي بیا بیا راشي. تاسو دې باندې څه مو فیل کړی لکه دی چې لکه پرون چې موږ کومه شو کوو نن لکه زه دا عوام ګورم نو ما زړه کېږي چې زه بار بار دلته راځم ځکه چې ته کومې مینې او کوم خلوق سره دلته موږ راځي نو زما خیال دی چې دا ډېره ګرانه خبره ده چې یو اکټر دپاره یا یو آرټسټ دپاره ټول دنیا راځي. یو ښکلی غوندې ډایلاګ راته ووایه په پښتو کې چې ښه داسې جوش و جذبې نه ډک وي ښکلی غوندې ډایلاګ. زما په دې مشین کې زما د غیرت او زما د پښتو کارتوس پراته دي او چې ستا غوندې بې غیرته او بې ننګه سړی ویني نو کارتوس یې په خپله خولې ته وخېږي. خو شکر وباسه چې د ګټي خان په قانون کې په زنانو او په بوډاګانو باندې لاس نه اوچتوي. زه درته وایم لرې شه زما د مخې نه ګنې قسم په خدای چې په دې ګونو باندې به دې سوری سوری کړم. لرې شه زما د مخې نه. هسې ټوله شکان دي یو ښکلی غوندې شعر نه وایه چې پرون هم راته ویلی هغه یو ځل بیا ووایه. هغه اوښکه خوشنصیبه کاش چې زه وې هغه اوښکه خوشنصیبه کاش چې زه وې ستا د سترګو نه چې راشي ستا رخسار ته. زبردست زبردست. هغه شډل پښتانه مې وربنه او جی بالکل د غرور د کماڼی به درنه پاتې کم یم غریب خو دا خاني به درنه پاتې کم. سم کلیپ نه رایي تاسو به داسې هغسې ځان خلاصوي زبردست واقعي چې تاسو د غلمي پورې یا د خندا وي یا د ژړا وي یا د افسوس وي چې څه هم وي یا د تاسو واقعیا خو یو وه زما یو فلم و چارګله وه ایک ما ته ویل چې دا یو ماشوم بچکول دي باندې اور لګېدلی دی او په دې اور کې به ته راغلې خیر هغه وخت خو بس لږ جذبات کوم ځکه چې پښتانه نو پښتانه خو درته څه پته ده دنیا ولاړه وه په زمونږ کې بیا غیرت رالو هغه وخت چې زه ورکو شوم نو اور ټول په ما ولګېدو خو بس بیا د دې عوامو مینه وه او محبت وه او د دوی دواګانې وې هغه ورنه زه خو ترې بچ کړم خو هغه ډېر څه عجیبه غوندې مسله وه.